بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زما پزه ډېر بندیږي، نو زه د دې دپاره ویکس استعمالوم چې هغه صرف دی سون کیږي، یعنی داسې نه دي چې تیل دی یو شی دی په پزه کې واچې، نه هسې دی بوی کې، نو د هغه حرارت دومره تیز دی چې دا پزه خلاصه کړي. په دې سره روژه ماتیږي او که نه ماتیږي. فتاوی دارالعلوم ذکریا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 204 هغه دا لیکلی دی چې په ویکس سره روژه نه ماتیږي، ځکه د دې اثر دماغ ته رسیږي لیکن اثر شی نه رسیږي، صرف هغه حرارت دماغ ته ورسیږي چې دا پزه خلاصه کړي. دا اصل دا شی نه رسیږي، ځکه دا نو شی نه دی چې بوی کې بس د هغه حرارت دا پزه خلاصه کړي، نو په دې سره روژه نه ماتیږي. د روژې ماتولو دپاره اصل شی دماغ ته رسیدل یا نس ته رسیدل ضروري دی. په حواله سره د حاشیه تحتوی علی الدر مختار جلد نمبر اول صفحه نمبر 450 دغه رنګه مراکل فلاح صفحه نمبر 258 بدایع صنایع جلد نمبر 2 صفحه نمبر 93. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.